بسم الله الرحمن الرحیم. د کرکټ مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. څنګه چې تاسو خبر یاست د سږ کال ICC چمپیونز ټرافي افتتاح ته یوازې 8 ورځې پاتې دي. نو غواړم په دې ویډیو کې تاسو سره د ICC چمپیونز ټرافي تاریخچې او جالبه پیښو په هکله معلومات شریک کړم. هیلهمند یم د ویډیو تر پایه پورې ما سره مل وئ. ICC چمپیونز ټرافي لومړی ټورنمنټ د ناک آوټ ټورنمنټ په نوم یادېده. وروسته چې دا ټورنمنټ مشهور شو خلک ورته کوچنی نړیوال جام لقب ورکړ. فارمت یې 50 اوریزه ده. دا ټورنمنټ تر اوسه پورې 8 ځلې ترسره شوی ده. 2 هیوادو یې کوربهتوب کړی ده چې انګلستان د ټول نه ډېر 3 ځلې. دو ټورنمنټ کې 14 هیوادونو ګډون کړی ده تر اوسه پورې چې افغانستان به انشاءالله 14م ټیم وي. و هیوادونه په ټولو پړاوونو کې لوبه کړې ده او څنګه چې مخکې 8 ځلې دا ټورنمنټ ترسره شوی خو هیوادونه تر اوسه پورې دا ګټلی. هند 2 وارې او استرالیا 2 وارې چې مجموع کې کېږي 9 وارې. نو 8 ځلې ترسره شوی 9 وارې ګټل کېدل. د دې هکله که غواړئ چې پوه شئ تر ویډیو پایله پورې ما سره اوسئ. افتخار لرونکی ټیم هندوستان ده او د ټولو نه ډېرې منډې کریس ګیل اخیستي چې 291 منډې کړي او په ویکټو برخه کې میلس ده چې 28 ویکټې یې اخیستي. دا ټورنمنټ لومړی په 15 پړاوونه یې ډېر په منظمه توګه 2 کاله وروسته ترسره کېدل خو وروسته دا تفاوت ډېر شو. لومړی هیواد چې کوربهتوب یې وکړ بنګلادیش و. په هغه وخت کې 9 ټیمونو په ټورنمنټ کې ګډون وکړ او 8 لوبې ترسره شوې. وروسته د ګډون کوونکو ټیمونو شمېر زیات شو، په آخرو کې بیا کم شو او د لوبو سیستم هم فرق لري، کله به لوبې زیاتې او کله به کم. د لومړی 2 ټورنمنټو په هکله وایم چې د 2 ټورنمنټو کې هغه هیوادونو اتلولي ترلاسه کړې ده چې په ICC غټو سټیجو کې لکه 50 اوریزه 20 اوریزه کې هیڅ اتلولي نه لري. د کوربه هیواد په هکله وایم چې هغه هیواد چې د خپل کوربهتوب نه صحیح ګټه اخیستې ده هغه سریلانکا ده چې 2000 کال کې هلته اتلولي ترلاسه کړه او انګلستان چې 3 ځلې کوربهتوب کړی ده. ښه نتیجه یې هماغه 2یم مقام ده چې 2 وارې دی فاینل ته تللي او 2 وارې یې بایللې ده. د افتخار لرونکي ټیم په هکله ووایم چې هندوستان د ټولو نه افتخار لرونکی ټیم د دې خاطره ده چې 2 ځلې دی 2یم مقام اخیستی، 2 ځلې اتلولي ګټلې او په ټولو پړاوونو کې لوبېدلی ده. 29 لوبې کړي، 18 یې ګټلي او د دی دغه د فیصدي د ګټلو یې هم د ټولو نه جګه ده. هالند او امریکا 1 وارې په دې ټورنمنټ کې ګډون کړی ده. د 1998 ICC ناک آوټ ټرافي په هکله وایم چې رسمي نوم یې ویلز انټرنیشنل کپ و. دا ټورنمنټ بنګلادیش ته ورکړل شو تر څو هلته د کرکټ پرمختګ د وده ورکړي. که څه هم بنګلادیش خپله پکې برخه نه اخیستې وه ځکه چې هغه وخت یې د ټیسټ کرکټ حیثیت نه درلود. سره دې چې بنګلادیش د 1990 کال کې ICC ټرافي ګټلې وه او 1999 نړیوال جام ته یې لاره موندلې وه. او دا جالبه ده چې یو هیواد چې د یو غټ ټورنمنټ کوربهتوب کوي هغه خپله په کې برخه نه لري. که موږ فوټبال او نورو لیګو نورو ورزشو ته لاړ شو هر څوک چې کوربهتوب کوي هغه اتومات ډول کوالیفای ده او هغه کې ګډون کوي. خو هغه وخت قانون نشته و. دا ټورنمنټ د مستقیم ناک آوټ فارمات درلوده چېرته چې ټول هغه وخت 9 ټیسټ لوبډلې شاملې وي. د دې لپاره چې د 8 غواړو لوبډلو وروستی لیست برابر شي 2 لوبډلې باید کوالیفای لوبې کړې وي. ابتدا کې پلان دا و چې د 1996 نړیوال جام د درجه بندي پر بنسټ ټیمونه ترتیب شي. خو وروسته داسې ښکاره شوه چې د ځینې مشهورو ټیمو ته امتیاز ورکړل شو او په دې پر ځای چې کوم بل ټیمونه سره سیالي وکړي نیوزیلند او زیمبابوې مسکینان د کوالیفای لپاره غوره کړل چې په هغه کې لوبه کې زیمبابوې وبایله او نیوزیلند کوارټر فاینل ته راغی. د کوارټر فاینل ټیمو څخه هغه ټیمونه چې سیم فاینل ته راغلل ساوت افریقا او سریلانکا وو او بله خوا هندوستان او ویسټ انډیز چې ساوت افریقا د جاکالس د ښه لوبې چې سنچري کې وهله وکولی شو فاینل ته لاړ شي او بله خوا نه ویسټ انډیز هند ته په اسانه توګه ماته ورکړه. فاینل کې ساوت افریقا په اسانۍ سره دا لوبه وګټله. د ټورنمنټ لوبغاړی جاکالس شو او ډېرې وکټې اخیستې وې او بل د خاطره سنچري وهلې وه. دا علت و.
2000 آی سی سی ناکاټ ټرافي پاک له وایو دا سیالي کوربتوب کینیا ته ورکړ شو او دا لوبې نایروبي کې ترسره شوې. د اتل ټیم جایزه 250,000 امریکایي ډالره وه. د 11 لوبډل له امله دا تصمیم وشو چې شپږ ټیټې درجه لرونکې لوبډلې د پلی آف سیالۍ ترسره کړي چې په هغه وخت کې کینیا او هند یو بل سره ولیدل چې هند وګټله، سریلانکا او ویسټ انډیز څخه سریلانکا وګټله او بنګلادیش او انګلند څخه انګلند. نو وروسته بیا د کوارټر فاینل ته دا ټیمونه راغلل چې د هغه څخه وروسته سیمی فاینل کې پاکستان نیوزیلند یو بل سره مخ شول او هند او ساوث افریقا. فاینل ته نیوزیلند راغی او بل خوا هند. فاینل لوبه ډیره په زړه پورې لوبه وه. د لوبه کې هند ډیره ښه لوبه پیل شروع کړه او د اوپنرانو په مټ یې لومړی پارټنرشپ 140 منډې وه چې هر اور کې 15 نمرې اخیستې وې، خو میډل آرډر یې دی هسې لوبه ونه کړای شوه او ټول تارګیټ یې 215 شو. وروسته نیوزیلند لوبه پیل کړه. نیوزیلند چې کله لوبه پیل کړه 132 کې 15 لوبغاړي سوځېدلي وو او هند خوبونه هغه وخت خراب شول د اتلولۍ چې دوه کریس، یو کریس کینس او بل کریس هریس پارټنرشپ وکړ 122 منډې ملګرتیا یې ترسره کړه او دا وکولی شول چې نیوزیلند ته لومړی اتلولي د غټو سټیجو په آی سی سی غټو سټیجو کې ترلاسه. دې ټورنمنټ څو میاشتې وروسته د سویلي افریقا کاپیټان د میچ فیکسینګ له امله بندیز ورباندې ولګېد او داسې شکونه وو چې د هند په وړاندې د سویلي افریقا نیمه پای لوبه کې هم فیکسینګ شوی دی. په دې ټورنمنټ کې ګانګولي ټول نه ډېرې منډې سره کړې او د هندي بالر هم 8 وکټې واخیستې. د 2000 کال د آی سی سی چمپیونز ټرافي په هکله وایو. پلان دا و چې دا سیالۍ هند کې ترسره شي خو د مالیاتي معافیت د نه ورکولو له امله سیالۍ سریلانکا ته لاړې. دا ټورنمنټ 12 لوبډلې ترمنځ ترسره شو، 10 د ټیسټ لوبډلې او کینیا چې هغه وخت کې د یو ورځنۍ لوبې بشپړ حیثیت درلوده د ټورنمنټ ته راغله او هالند د 2001 آی سی سی ټرافي اتله لوبډله وه. دا ټورنمنټ ټولیزه جایزه $1,000,000 وه. دا ټورنمنټ د پخوانۍ دوو ټورنمنټونو څخه فرق د خوا درلوده چې پخوا به مستقیم ناکاوټ په سیستم جوړېده خو دا وارې په 4 ګروپونو درې ټیمونه وویشل شول چې هر ټیم چې لومړی د خپل ګروپ نه لومړی راوته هغه مستقیما سیم فاینل ته چې د لومړی ګروپ څخه سره وته څلورم ګروپ ټیم سره ول چې سریلانکا و او د بل خوا د دویم دریم ګروپونه هند او ساوث افریقا وته. فاینل کې لوبه چې سریلانکا او هند کوله دا دوه خاطر ډېر جالب وي چې دا فاینل نتیجې نه لودې. لومړی په 29 سپتمبر سریلانکا لوبه وکړه چې کله د هند نوبت راغی باران وورید نو لوبه دویمه ورځ ته بل ورځ ته تاریخ کله چې په 30 سپتمبر بیا هغه پیښه رامنځته شو. دا سریلانکا د پخوانم کمې نمرې وکړې کله چې د هند نوبت راغی بیا باران وورید نو په اصل کې وایي چې باران ګټونکی و. خو آی سی سی دا تصمیم ونیو چې هند او سریلانکا دواړو ته چمپیونز ټرافي ګډه اتله اعلان کړي. نو همدې خاطر چې دا ټورنمنټ 8 ځلې ترسره شوی او 9 وارې ګټونکي لري. نو هغه تصویر چې تاسو ګورئ چې کپ شریک شوی ده. ټورنمنټ ټر ټولو زیاتې منډې سیوا کړې وې او د وکټو په برخه کې مولداران د سریلانکا څخه وو. دا ټورنمنټ د انتقادو سره مل و. یو دا چې د آی سی سی هغه وخت د ورځني نړیوال سیالۍ قانون چې دویمه ټوپ وهنه باید لږ تر لږه 15 شاورونه ولوبول شي تر څو لوبه رسمي وګڼل شي. دا له سختې نیوکې سره مخ شوه. هند پخواني کرکټران فاروق انجینیر دا قانون رد کړ او ویل دا هیڅ منطق نه لري. سنجي منجیکر ویل چې دا قانون باید ژر تر ژره بدل شي، باید لوبه له هماغه ځایه دوام ورکړل شي چیرته چې درول شوې وه. که غواړئ د 2006 کال د جایزې د ویش مراسمو شخړه او د 2009 کال د پاکستان د پخواني کپټان یونس خان په خلاف د نورو لوبغاړو
په قرآن شریف لاس ایښودل او قسم خوړل پکله معلومات ترلاسه کړئ. نو زموږ د یوټیوب چینل کرکټ پښتو انفو سره لایک او سبسکرایب کړئ. نو انشاءالله تاسو ته به بله ویډیو د هغه په هکله شریکه کړم. Up and over. 6. And Chaminda Vaas is saying, I can't stand up and I can't hold the ball. Well, that is understandable.